اوس په سوات کې تازه د چالیار په مدرسه کې چې د یو طالب علم سره ظلم وشو او استادانو یې په تشدد شهید کو. نو په دې کې غلطي د چا ده؟ اساتذو غلطي ده، د ماشومانو ده، کنه د ماشومانو د مور پلار ده. خو یو خبره ده چې کله هم په مدرسه کې څه واقع وشي یا په یو مذهبي اداره کې، نو د مذهب خلاف کم خلق چې دی یعنی سیکولر هغه وایي چې د فساد جړ هم دا مذهبي خلق دی. خو دا لوبې په سیکولر ادارو کې هم کیږي، سکول شو، کالج شو، یونیورسيټي شو، هلته هم دغه زیاتې کیږي. نو چې هلته وشي دا مذهبي خلق وایي چې دا سیکولر ادارې چې دا د فساد جړ دی، او بیا مطالبه کیږي چې وایي دا ادارې دې ختم شي. نو آیا ادارې چرته ختمېدی شي؟ مذهب به هم زده کې، دین به زده کې که نه، او دنیا به هم زده کې. نو دینی ادارې او دنیاوي ادارې دا قایم شوي دي، خو دا ختمېږي نه. اوس که څوک وایي چې یاره مدارس ختم کړئ، غلطه خبره ده. که څوک وایي چې سکولونه یونیورسټۍ ختم کړئ، دا هم غلطه خبره ده. ځکه چې ادارې نه ختمېږي او ادارې چلیږي په افرادو باندې، او په یو اداره کې بې حسابه افراد وي. نو دا نه چې د هرې ادارې مثال په طور موږ وایو چې یو مدرسه ده، نو دا ټولې مدرسې خرابې دي، یا یو مدرسه ده هم د دې ټول استادان خراب دي. داسې نه، په هره اداره کې ښه خلق هم شته او بد خلق هم شته. دا کوم مذهبي دی او دا کوم سیکولر دی، ټول خراب هم نه دي او ټول ښه هم نه دي. لکه رحمان بابا چې وایي چې یاره ځینې ولیان پیغمبران کړه، نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی. دا موږ ته چې په منبر باندې او په جماعت کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قصې کوي، د جنت او دوزخ قصې کوي، نو ضروري نه ده چې دا ټول موږ ووایو چې دا ولیان دي او دا پیغمبران دي، که نه؟ داسې خو کېدی نه شي. پیغمبر خو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه پس بل راځي نه. څه چل به کوو چې یاره مذهب یعنی دینی علوم هم انسان زده کړي او دنیاوي علوم هم د سره وي. نو د دې لپاره مور پلار له سوچ پکار دی چې هغه د بچي استطاعت ته وګوري، د هغه استعداد ته وګوري. یو ماشوم دی هغه وایي چې صرف زه سکول ویلی شم، دې سره نه حفظ کولی شم نه علم کولی شم، او د هغه رجحان چې دی سکول طرف ته دی، نو په ده باندې سکول ویل پکار دی. ټیک ده؟ بل ماشوم دی د هغه دین طرف ته رجحان دی، هغه وایي چې زه سره سکول او کالج نشم کولی، نو په ده باندې صرف دین زده کوي. خو دین هم په هغې عمر کې زده کول پکار دی چې کله د ماشوم له عقل راشي. ځکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم نابالغ له چرته لاس نه ورکړی د لاسنیوي دپاره. ایمان به څوک راوړي؟ چې بالغ شي او د خپل ځان مالک شي، د ښه او بد وپېژني. لا اکراه فی الدین، د دې صرف دا معنی نه ده چې یاره په زبردستۍ باندې، یعنی په دین کې زبردستي نشته دی چې ته په زبردستۍ خلق مسلمانې، دې کې لالچ هم راځي. ټیک شوه؟ نو کم ماشوم چې مور پلار د دې وجې نه په مدرسه کې داخلوي چې یاره زه به په جنت ته لاړ شم، نو دوی ته زه دا خواست کوم چې ستاسو جنت ستاسو دا بچي دي، دي که نه دي؟ او کو بچي وایي چې موږ به علم وکړو مور پلار باندې جنت ته لاړ شي، نو د بچو جنت څه دي؟ د مور پلار دي. کله چې یو مور یو پلار دا فیصله وکړه چې زه د 7 کالو ماشوم د ځانه جدایوم او یو ادارې ته په حواله کوم، نو د خپل جنت څه وکړو؟ ځانه جدا کړو. او تاسو ته پته نشته دی د دې ماشوم په زړه څه تېرېږي. داسې واقع مې اورېدلي دي
چې یو طالب علم له مور د کور څخه ورکي څه د خوراک څښاک په تیلۍ کې، نو هغه ماشوم پوره یو کال هغه تیلۍ ځان سره په بیگ کې یا په پیټۍ کې بنده ساتي، د مور مینه پې ماتای. دا اوس وګوره که نه، ځکه چې د ماشوم خزانه څوک ده؟ مور او پلار دي. نو تا خو د مور نه جدای کو، چې د مور نه جدای کو نو چاته دې په حواله کو؟ نو هلته کې بیا ګورې چې دغه څوک دي. نو ټیک ته ښه خلق به پکې ومي، خو چې فرض کم دغه شان خلق لکه دا قاریان چې دي، د دې د شر نه به ته څنګه بچ کې؟ نو دې لپاره ضروري ده چې یاره بچي سکول ته ولېږل شي، او بیا کو دی استعداد وي نو ماسپښین دی جومات ته لېږي، مدرسې ته یې لېږي، په ناظره دې هم سبق وایي یا په حفظ دې هم وکړي. نو دا د مسلې حل دی. یو انسان به مسلمان هم پاتې شي، دی به انسان هم پاتې شي، او بیا د بچو نه یې تپوس هم کوي چې یاره ستا سره د ستاسو د استادانو څه معامله ده. لکه موږ به د ریاست نه ګیله نه کوو، دا د هر اس ایچ او ذمہواري ده چې هغه هر سکول ته، هر کالج ته، هر یونیورسټۍ ته چې هغه په علاقه کې او هر مدرسې ته لاړ شي، او ضدي نه دله پکار دی چې د خپل مخبران هلته کې ونیسي چې یاره د مدرسې ماحول څنګه دی، د سکول څنګه دی، د کالج څنګه دی، څوک ناوخته راځي، څوک د وخته ځي، څوک نه راځي تنخواګانې اخلي، څوک څه ظلم کوي، څوک وهل کوي، ټکول کوي. دا د اس ایچ او سره معلومات پکاري، او بیا اس ایچ او په هغې باندې اکشن اخیسته پکار دي. خو مونږ خو د ریاست نه څه تمه نشو کولی که نه، ریاست خو ستا تپوس نه کوي. نو ته بس چل کې لکه دا د مور پلار ذمہواري ده چې د خپلو بچو حفاظت وکړي. دا زما دا بچی چې ما ته خوږ ښکارېږي، ما ته ښکلی ښکارېږي او ما ته ګران ښکارېږي، نو دا صرف ماته دی، بل چاته نه دی. ټیک شوه؟ د دې ټولو میندو پلرونو ته وایم چې ستاسو بچي په تاسو ګران دي، تاسو ته ښکلي دي او تاسو ته خواږه دي. ستاسو په شان بل چاته نه ښکلي دي، نه خواږه دي او نه په چا ګران دي. نو دا بچي د خپلو نظرونو د لاندې وساتئ، او کوشش کوئ چې سکول ته په خپله بیایي، په خپله یې راولئ، مدرسې ته یا جومات ته په خپله بیایي، په خپله یې راولئ، او هلته کې تپوس کوئ چې زما دا بچی څه کوي، د چا سره کیني پاسي. نو هم په دې طریقه باندې به انسان چې دی د شر نه هم بچ کېږي او نفع به هم حاصلوي.